دا مهال په کندهار کې سلګونه میرمنې په روغتیايي سکتور کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دندې لري. له دې ټولو سره سره د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې زیاتوالی د روغتیا په وړاندې لویه ننګونه شمیرل کیږي. خو دې ولایت کې تازه روزل شوي قابلیګانې وایي چې که د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې ورته د کار کولو زمینه برابره سي، چمتو دي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لپاره کار وکړي. کم فارغ محصلین چې فارغ کېږي د هغو لپاره د کار زمینه نه مساعده، امنیت نه سم، نو موږ د عامې روغتیا د ریاست څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته کاري زمینې برابر کړي، که څه هم ولسوالۍ که د ښار کلینیکونه چې موږ کم زده کړې چې وکړو هغه بې فایدې سي، په کور کې پاتې سي، په کور کې کښېنو. نو موږ غواړو چې زموږ دپاره کاري زمینه برابره سي، کلینیکونه او داسې نور ځایو کې وظیفې راته راکړي. موږ ته باید په هر ځای کې امکانات برابر کړي. موږ یعنې فارغ شولو، موږ د دغه ټولنې د خلکو د خدمت لپاره چیرې چې موږ ته وظیفه پیدا سي، وظیفه نه فقط رضاکاري دې راکړي، موږ ته هېڅ معاش هېڅ عاید دې موږ ته نه راکړي، فقط موږ ته رضاکاري راکړي او د خپلو خلکو خدمت وکړو او موږ تر زیاتې کړو چې د یو مور او ماشوم دواړو ژوند ژغورلی سو. د کندهار د روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې د تیر په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د روغتیايي خدمتونو د زیاتوالي له امله کمه شوې، خو صفر کچې ته د ټیټېدو لپاره چمتو دي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیا پالانو لپاره امکانات نور هم زیات کړي. تغییر واقعا بیخي لوی تغییر دی، یعنې د نونو ساتلو سکالو په جریان کې د امنیت وزارت چې دا څه سرمایه گذاری پر متوسط طبي بشري منابعو باندې قابلو انسان کړی تکنیشنانو ثمره یې نن موږ وینو چې هم د میندې مړینې کمې شوي دي، د کوچنیانو مړینې کمې شوي دي، هم د زیږو کوچنیانو مړینې کمې شوي دي، هم لاسرسی ډېر شوی دی، صحي مراکز ډېر شوي دي، پرېمانه بشري منابع لرو. همدا د دغو زحمتونو او خواريو تلاشونو نتیجه ده چې نن په کندهار کې ټولو ولسوالیو کې صحي مراکز شته، ټولو ولسوالیو کې صحي مراکز قابلي او ښځینه کارکوونکي. په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د مهال 215 دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د دې ولایت د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 14 سلنه اوسیدونکي هیڅ روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، 50 سلنه نور بیا له 1 ساعت واټن وهلو وروسته روغتیايي مرکزونو ته ځانونه رسوي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.